ښه راغلاست. درنو لیدونکو، نن بحث کې د افغان سولې په تړاو باندې خبرې کوو چې افغان حکومت د اوربند غوښتنه خپله سرکار بولي. د دې ترڅنګ طالبان تر یو حده پورې د تاوتریخوالي کمېدو ته سلا شوي دي. پر همدغه موضوعاتو بحث لرو. بحث کې مو بلنه ورکړې ده د سولې وزارت ارشد سلاکار ښاغلي عزیز الله فضلي ته. فضلي صاحب سړی مشه ښه راغلاست. بحث مننه. خیر اوسې. فضل صاحب، پیل به لیدو چې په کور دننه د سولې په تړاو د سیاسیونو ترمنځ شته اختلافات به د سولې روانې خبرې کوم لور ته بیایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه واقعا هم دغه اخره یوه دوه اونۍ کې د سولې بحث همیشه تود و، خصوصا چې ښاغلی خلیلزاد د قطر صبر ته کابل ته راوګرځېدی. نو سیاسون هم مختلف نظرونه لري او حکومت هم خپل نظر څرګندوي. او که چېرته تاسې وګورئ د سولې وزارت چې په داخلو کې ایجاد سو، په راز کې ښاغلی عبدالسلام رحیمي دی، هغه د ټول افغانستان د هغه سیاسیونو سره خپل لیدنې پیل کړي دي چې د دې نه مخکې په سولې کې هلې ځلې کړي، خصوصا څوک چې د سولې د شورا د دارالانشا په ریاستونو کې پاتې سوي وو، لکه خپلواک صاحب همداسې داودزی، پخوانی د امنیت رئیس معصوم ستانکزی، داسې نور سیاسیون لکه کرزی صاحب و خلیلي صاحب، دا هغه څوک دي چې واقعا هم په سوله کې د دې نه مخکې ډېرې هلې ځلې کړي وې. د هغو سره دید و عدید را روان دی. نو انشاءالله ولادي زه امیدواره یم چې دغه اخرنۍ هلې ځلې او که چېرته وګورو طالبانو هم در ډېره حده پورې نسبت یو کال نه مخکې یا شپږ میاشتې نه مخکې په خپل تګلارې کې څه تغییر راوستلی دی. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې یو مثبتې نتیجې ته به رسېږو، بالاخره هغه سولې ته چې د ټولو افغانانو آرزو ده. بله، فضلي صاحب، حکومت د دې ادعا لري چې ګواکې د افغان سولې په تړاو په کور دننه اجماع رامنځته کړې ده. تاسو تر کومه حده پورې دغه خبرې منئ؟ په کور دننه د افغان سولې لپاره رښتیا ملي اجماع شتون لري؟ یو ملي اجماع ته واقعا هم ضرورت دی، او لکه حکومت وغواړي که ونه غواړي باید دا کار وشي. او په ضمن کې دغه مسؤلیت فعلا دپاره تاسو ته معلوم دی چې د سولې د وزارت سره دی. مخکې مې هم تاسو ته ذکر وکړي چې د سولې د وزارت مسؤلین د دوی دغه تګ و راتګ ناستې ولاړې د دوی سره مشورو د خپل ملي اجماع ته لار خلاصوي. ملي اجماع یو د هغه ضرورتونو څخه ده چې د سولې لپاره واقعا هم هغه واقع لار خلاصوي، څنګه چې د ټولو افغانانو آرزو ده. ځکه نن سبا ټول افغانان د دغه 40 کلني جنګ څخه بیا خصوصا د دغه اوسنیو جنګونو څخه ډېر ستړي دي، روزانه قرباني ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې یو داسې یو ملي اجماع رامنځته سي چې په هغه کې ټول هغه سیاسون، هغه ځوانان، مدني فعالان خپل حضور وویني چې واقعا هم دا سوله د ملت نه پټه سوله نه ده. یو جهت په دغه د سولې په مورد کې چې هغه امریکایان او طالبان دي چې مستقیم دوی په مذاکراتو سره اخته دي، او دومه موضوع دا ده چې د افغانستان د ملت او د طالبان ترمنځ څنګه سوله کېدلی شي، چې د افغانستان د ملت نمایندګي د ډېره حده پورې موږ تاسې وینو چې د دې نه مخکې د سولې عالي شورا وه، او چې اوس هم په خپل ځای باندې ده، اما دارالانشا لغوه سول چې اوس د سولې وزارت ایجاد شوی دی. نو کوشش به د دې وکړو چې واقعا هم هغه اجماع رامنځته کړو چې د افغانستان د ټول ملت نمایندګي وکړي او د دوی د هغه اصلي اراده هلته تمثیل کړي، د سولې په مورد کې د طالبان سره یو بین الافغاني تفاهم ته ورسېږي. بله، فضلي صاحب، تاسو د خپلو خبرو په ځواب کې داسې ویل چې اړتیا لیدل کېږي چې باید ملي اجماع رامنځته کړي، یعنې دا په دې دلالت کوي چې لا هم د افغان سولې په تړاو باندې په کور دننه ملي اجماع نه ده رامنځته شوې. همداسې څه دي؟ یو رامنځته سوي وي، جوړه سوي وي، اعلان سوي وي، ته کار روان وي. څنګه چې ما تاسو ته په خپلو خبرو کې په شروعاتو کې وویل چې د دې اجماع دپاره کار روان دی. عملا د سولې د دولت په چارو کې د سولې وزارت هغه عملا د خپل هلې ځلې شروع کړي دي، د مشرانو سره ویني، د جادي مشرانو سره، همداسې د قومي مشرانو، علماو، سپین ږیرو سره، هغه کسان چې واقعا هم په دې کې یو رغنده رول لري د هغو سره ویني، عملا روان دی. نو انشاءالله ولادي چې دغه کله مکمله کېږي بیا به د ملت سره هم شریکېږي چې دغه ملي اجماع دغه د اوس په تکمیلېدو ده، او په کور دننه کې دې ته آمادګي نیول سوې ده چې دا بانه هم ختمه سي چې افغان پلاوي یا د افغانستان ولس سره داسې اجماع یا داسې پلاوي نور سره چې هغه خبرو ته آماده وو. الان چې در اوسه پورې لا د امریکایانو د طالبانو خبرې نه دي فاینل سوي، هغه کوم تفاهم باندې چې دوی بحث کوي د یو کال نه زیات اوسه چې ښاغلی خلیلزاد زی راځي
د هغه نه مخکې موږ هم دا د خپل کار شروع کړی دا معنا چې دا یو حق اولت لري سوله نو انشاءالله العزیز هغه هم په تکمیلېدو ده بله تحرک او اجرایي ریاست وروستۍ څرګندونې وروستۍ اختلافات غبرګونونه څنګه ارزوئ کوم لوری پر حق دی رښتیا هم هغوی یوه واقعي سوله غواړي تحرک اجرایي ریاست اجرایي ریاست تېره ورځ په خپلو خبرو کې یو خبرې ته اشاره وکړه چې د سولې د شروع کېدو لپاره هیڅ نوی شرط نشته همه چې کله مذاکرات یا سوله شروع سي هلته به دواړه طرفونه خپل شرط لري بحث به کوي دا یو معقول دلیل دی همه رئیس جمهوري چې هم کوم نظر ورکوي چې زموږ دپاره اوربند سرې کرښې دي باید اوربند وسي د دې نه مخکې دولت د دې یو تجربه لري چې د 3 ورځو دپاره یې اوربند کړی په هغه وخت کې نه خارجیانو په دې کې کم ابتکار درلودی نه نورو بهرنیان نه همسایه هېوادونو صرف د طالبانو او د حکومت ابتکار و همه ټول ملت ځینې راضي و نو د اوربند یو ښه ثمره موږ لیدلې ده نو حکومت چې دغه بحث کوي یا په دې باندې ټینګار کوي واقعا هم دا یو ضرورت دی هم د اجرایي ریاست خبره هم دا و په حقیقت کې که چېرته وګورو دا یو حقیقت دی چې کله خبرو ته سره کښینو د دې در مخه باید دغه ناستې ته خاص شرط نه وي چې موږ په کوم شرط سره کښینو شرط په هغه وخت سره مطرح کېږي چې کله د میز په شاوخوا باندې سره کښیني یعنې تاسو وایي د سولې خبرو وړاندې کوم چې تاوتریخوالی د اوربند مسله څخه ډېر زیاته جدي ده افغان حکومت جدي نیول دا مسله شرط ایښودل یو ډول ورته بهانه دي تاوتریخوالی یا خشونت راکمول دا هم په دې معنا باندې ده خپل ځان ته تعریف لري بعضې خلک وایي چې دا حقوقي تعریف نه لري یو څوک لاسو ګریواني یو څوک ترخې خبرې سره کوي لفظي جنګ سره کوي بالاخره یو څوک منځ کې دی چې ته د دا خبرو نه تېر شه ولې مشکل په څه باندې دی اصلا دلته دغه جنګ یا جنجال دا پر یو کورنۍ موضوع نه دی پر یو شخصي پټي باندې نه دی دا د افغانستان په سطحه دی او دلته تاسو ته معلومه ده نړیوال راغلی دی دا ډېر یو د منطقې په سطحه غټ جنګ دی دا په داسې وړو خبرو په وړو بانو باندې ختمیږي هم نه واقعا هم دلته په کور دننه کې ټول هغه شخصیتونو ته ضرورت دی چې هغه هم ملت حساب ورکوي او هم په نړیواله سطحه باندې هغه منل سوي شخصیتونه دي هغه که د دولت په راز کې دي او که د دولت نه بهر دی خو ښه خبره دا ده چې د دې ځای نه په یو اتحاد او اتفاق باندې یو غږ جګ سي د سولې دپاره د واقعي سولې دپاره خبرې وسي بیا به د طالب سره د میز په سر باندې وګورو چې باس په چه شي باندې دی جنګ په چه شي باندې دی دغه جنګ شروع سوی د کومه ځای دی تاسې باور وکړئ چې د 40 کلنۍ جګړې خصوصا دغه نوی نسل چې اوس څوک 25 کلن دي څوک 30 کلن دي یعنی بغیر جنګ بل هیڅ نه دی تللی هر څه د تعلیم نه محروم پاتې دي د کاروبار نه دغه په سلهاوو ځوانان دا اوس د هېواد نه تښتې ځي او په لارو کې مري دا ټوله دغه بدبختي ده فضلي صاحب تاسو هم د اوربند او د تاریخوالي د تعریف پر سر باندې خبرې وکړې اوس ډېری تحلیل کوونکي په دې نظر دي چې اوربند یا هم تاوتریخوالی یو ډول نایله شوی اوربند دی تر کومه حده پورې تاسو دغه تعریف دوی ته ورکوئ دا خبره رښتیا ده که نه آیا د اوربند او د تاوتریخوالي ترمنځ باندې فرق همدومره ده چې نایلان شوی اوربند دی که نه دوی ترمنځ ډېر او ستر توپیر شتون لري په مجموع کې که چېرته موږ ودې ته وګورو که چېرته د دغسې یو 40 کلنۍ جګړې پای ته ځي یا خصوصا د اخرو کې د 14-16 کاله کې چې کومه جګړه د طالبانو د امریکایانو ترمنځ او د افغانستان د حکومت ترمنځ رامنځته سوي ده ډېر غټ تلفات ورکول سوي دي تاوتریخوالی یا خشونت کمول یا اوربند دا هغه څه دي چې د خبرو یا مذاکرات دپاره یو باب خلاصیږي یو دروازه خلاصیږي نو که چېرته مطلق موږ په دې وشي باندې ټینګار وکړو چې طالب وایي چې زه مطلق د اوربند سره موافق نه یم او افغان لور وایي چې نه خامخا به اوربند کېږي دا په دې معنا چې موږ هغه سرحد ته نه رسوي چې د ملت هیلې دي دلته حکومت هم داسې نه ده چې څه حکومت ووایي هغه به کېږي یا طالب څه ووایي دلته یو عظیم ملت پروت دی د عظیم ملت غوښتنه به هم طالب مني هم به حکومت مني خو بالاخره انشاءالله العزیز زه په دې امید یم او په د اخرو کې موږ ته داسې هیلې را ژوندۍ سوي دي چې تاوتریخوالی به هم په خپل ځای باندې تطبیقېږي او په ضمن کې به اوربند ته لار خلاصېږي توپیر شته په منځ کې بلکل اوربند دا دی چې مثلا که د 1 ورځې دپاره کېږي که د 3 میاشتې دپاره که د 3 ورځو دپاره کېږي هلته په هېواد کې بیا ډزبندي وي یو په بل باندې جنګ نه کوي بیا خصوصا افغان لوري نه په طالب باندې او نه طالب په دوی باندې لکه تیر اوربند ته په کتو سره تاوتریخوالی دغه دی چې دوی کله وایي چې په لوی لارو باندې به موږ
عملیاتونه نه کوو او هغه کومې ملي پروژې چې اوس په لار روانې دي هغو ته به ضرر نه رسیږي، عامو خلکو ته به مشکل نه جوړیږي او په یو نوع یو سهولت ته عامه مقدار یې ډېر کم ده. خو ښه خبره به دا وي چې داسې سولې ته یا داسې اوربند ته سره ورسېږو چې په هغه کې زموږ دغه ځورېدلی ملت د دې نه مستفید سي او واقعا هم فیض ویسي د دې نه. او که چېرته موږ وایو چې په کوم محدود ځای کې د دولت پوستې وي او د طالب پوستې وي د دوی د منځ باندې په د 1 ساعت 2 ساعت دپاره ډزبندي وي د هغو ثمره او نتیجه دومره قناعت بخشه نه ده. ښه ده چې په یو ملي سطح باندې دغسې یو موضوع رامنځته سي چې هغه هم واقعا هم افغانان دغه څه خیر ویسي او بالاخره افغانانو ته خپل دغه 40 کاله جنګ نه وروسته یو د خیر یو مثبت میسج راسي. بله فضلي صاحب د دې پروسې پرمختګ باندې به هم خبره ولرو. تر دې وړاندې افغان حکومت لپاره اوربند سره کرښه ده. تاسو د سولې په وزارت کې ستر سلاکار رئیس ستاسو معلومات څه دي وروستي چې رښتیا هم افغان حکومت به اوربند همداسې خپله سره کرښه بولي؟ آیا دې ته به هېڅکله حاضر نه شي چې دوی ته تاوتریخوالی بند کړی ومني؟ د افغانستان حکومت یا په مجموع کې د سولې وزارت د سولې د وزارت مسؤلیت هم همدا دی چې دوی څنګه کولی شي چې د هغه قومي مشرانو سره د علماو سره د سیاسیونو سره بحث وکړي. د حکومت سره کرښه یا منل و نه منل دا خو اخري خبره ده. نو په مجموع کې زه بیا هم دا خبره کوم حکومت په چا باندې حکومت خو په ملت باندې د ملت د اراده تمثیل کول د ملت د ارادې سره به سم حکومت نه چې دا چې تنها د اوربند سرې کرښې به ماتوي د ډېرو غټو شیانو به نور هم تېرېږي چېرته د واقعا هم د ملت اراده وي او هغه سوله وي چې واقعا هم د ملت په خیر وي او یو دوامداره سوله وي. دا نه عیات دی نه عاجز دی چې خامخا به موږ د اوربند غواړو. دلته نړیوال هم د دې کوشش کوي. مالوس خو فعلا دپاره یو غټ چیلنج چې د افغانستان د حکومت او د خلکو د حضور لاندې پروت دی او موږ خپل نظامدید په هغه باندې ډېر د نږدې څارو. وګورو چې امریکایانو طالبان څه رقم موافقیت سره رسېږي افغانستان حکومت ته او د افغانستان ملت ته کوم خیر رسېږي. اما زه په دې مطمئن یم چې دا تاریخ ښوولی دی چې افغانان د جرګو خلک دي. انشاءالله العزیز داسې وخت به راځي نه به د داسې کرښې د طالب د خوا سوي نه به د دولت د خوا سوي او بالاخره یو موافقیت به سره رسېږي. د خلیزات وروستي سفرونو د جریان کې به تاسو هم حتما شتون لرئ چې خلیزات پاکستان سفر کړی هغه نه وروسته دلته کابل ته راغی له ولسمشر غني سره معلومات شریک کړل خو دوی د دې پروسې د پرمختګ څخه خاص رضایت ښکاره نه کړه. رښتیا هم د دې پروسې په تړاو باندې پرمختګ لیدل کېږي پرمختګ شوی دی که نه لکه څنګه چې خلیزات ویلي د پرمختګ پکې نه دی شوی رښتیا هم پرمختګ نه دی شوی؟ خلیزات د امریکایانو نمایندګي کوي نه د افغانانو نمایندګي او په مجموع کې که چېرته وګورو د 2000 کال څخه بیا تر اوسه پورې لومړی ټکر هم یا جنګ هم د امریکایانو د طالبانو ترمنځ رسما شروع سوی چې اوس هم ادامه لري. بیا په منځ کې افغانستان حکومت څنګه جوړ سو او خلکو ټاکنې وکړي. د خلیزات څخه موږ دا تمه او توقع نه لرو چې دی د افغانستان د حکومت نمایندګي وکړي. هم په دې باندې مکلف دی چې د افغانستان ملت ته هغه څه ووایي څه چې هلته سوي دي او څه چې هلته تېرېږي. خو د دې نه مخکې هم که خلیزات ووایي که ونه وایي د افغانستان حکومت د سولې وزارت او د افغانستان سیاسیون مستقیم د طالبانو سره په تماس کې دي. هغه د دغه جزئیاتو نه خبر دي چې هلته څه تېر سوي دي یا څه تېرېږي. مخکې ما تاسو ته وویل چې زموږ دپاره خصوصا په مجموع کې د ټول ملت دپاره مهم شی دغه دی چې طالب لوري او افغان لوري څنګه کولی شي چې دغسې یو موافقیت سره ورسېږي چې بیا بانه د دې پیښه نه وي چې په دغه ځای کې ستاسو نیمګړتیا وه یا زما څه وه. اما دلته اوس د خارجیانو حضور ده. طالب وایي چې زما اصلي جګړه د امریکایانو سره ده. زما جوړ نظام امریکایانو را خراب کړی. زه باید د هغو سره موافقیت ته ورسېږم. بین الافغاني مذاکرات زه د خپل افغانانو سره پوهېږم په خپله ژبه چې زه کمې خبرې وکړم. نو د خلیزات په خبرو باندې زموږ دومره زیات هغه هم نه دی تمرکز هم نه دی چې دی څه کوي څه نه کوي. لکه 12 میاشتې وسولې دا د تقریبا یو کال نه هم تېرېږي یو میاشت چې دا د سفرونه روان دي. حد اقل دومره سوي دي چې یو ادرس معلوم سوی دی د طالب رسما ادرس او د امریکا استازی ښاغلی خلیزات چې په خټه باندې افغان دی خو اوس افغاني الاصل امریکایي دی. د هغو ګټې تمثیلي او د هغو ګټو ته ژمن دی او هغه په مخ باندې بیایي. زموږ دپاره مهم شی همدا دی
چې یا د طالب او امریکایي جنگ څومره ژر کېدلی چې ختم سي او په ضمن کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو جنگ څومره ژر کولی شي ختم سي. په جنگ کې ګټه نشته او نه دا موضوع په جنگ حل کېږي. که چېرته حل کېدلی د 40 کالو تجربې ته په کتونو سره دغه کابل یو ځل د خاورو سره خاورې سو، لوټو لوټو سو. اوس بیا په ډېر تکلیف سره یو چوکاټ جوړ سي، یو سیستم، یو نظام ولاړ ده چې خلک دلته شپه ورځ پکې تېروي. نو ښه خبره دا ده چې د دې پر ځای باندې چې د توپک یا د راکټ یا د ټانک په خوله خبره سره کوو، ولې د دې کلم په خوله باندې خبره سره ونه کوو. نو انشاءالله امیدوار یم چې دا وخت را رسېدلی دی چې د یو میز په شاوخوا باندې به ټول هغه څوک سره کښېني چې واقعا د افغانستان بچیان او د افغانستان راتلونکي ته امیدوار او په د افغانستان نمایندګي کولی شي. نو خدای تعالی دې وکړي چې دغسې یو څه وشي چې هغه د ټولو افغانانو په خیر وي. فضلي صاحب، راګرځو د ارګ او د امریکا دریځونو ته چې لکه څنګه چې په پیل کې مو هم ویلي ارګ په هېڅ صورت باندې تاوتریخوالی نه مني، خو هلته امریکا له طالبانو سره د تاوتریخوالي پر کمېدلو باندې خبرې پیل کړې دي او تر یو حده به طالبان هم دغه د تاوتریخوالي بندېدو ته حاضر سي او سلا به سره وکړي. خو بیا دلته بېرته ارګ ویلي دي چې دوی په هېڅ صورت باندې تاوتریخوالی نه مني، بل خواته بیا یې ویلي دي چې د امریکا او د افغان حکومت او د ارګ دریځ یو شان ده. د دې خبرې په څه معنا کېدای شي خواته نه مني، بل خواته بیا چې دریځونه یو شان دي؟ رښتیا هم دریځونه یو شان دي که نه دي؟ په مجموع کې چېرته موږ وګورو طالبان او د امریکایانو موضوع په یو ځای باندې پرېږدو او د افغانستان د حکومت او د امریکایان چې څه وایي په هغه کې مخلص نه دي. طالب ته یو خبره کوي او حکومت ته بله خبره کوي، ځکه حکومت هم کله کله ډېر جدي او کلک دریځ نیسي چې دلته یو عظیم ملت پروت دی، 15 میلیونه خلک پراته دي، یو څوک ستا یو چوکاټ ستا چې خبرې کېږي. نو دا اوس که چېرې مخکې تاسې په خپلو خبرو کې وویل چې خلیلزاد راغی یا ویې ویل چې پرمختګ نه دی سوی، داسې د پام وړ اما چې کله بیا د سیاسیونو سره ولیدل هغو خوشبیني وشو چې نه پرمختګ سوی دی، خوشبیني وشو چې نه پرمختګ سوی دی. دا خپله یو دوه مخي پالیسي ده. نو امریکایان زما په شخصي نظر هغه څه چې تم او توقع ځینې کېږي دومره مخلص نه دي او د دوی په وتلو سره به خدای تعالی په دې وطن کې خپل ارامي راولي او مشکل به حل سي. افغانان په خپل منځ کې جوړیږي. غټه ستونزه چې جوړه کړې هم د په دې 20 کالو کې د دوی د وجود نه راغلې ده او دا به ورته مجبور مکلف دی چې دغه ستونزې ته به دوی هم د پای ټکی ږدي. د ځواکونو پر وتلو باندې به هم خبرې وکړو. فضلي صاحب، تر دې وړاندې داسې هم ویل کېدل چې صدیق او د دې تر څنګ روانې خبرې تاوتریخوالی به د امریکا له لورې دوی غواړي چې د تاوتریخوالی بند کړي، لکه څنګه چې د امریکا پر ماموریت باندې دلته په کوردنونو خپله د امریکا په اداره کې هم نیوکې موجود چې ګواکې په خپل ماموریت کې افغانستان کې دوی کامیابه نه دي. اوس د دغه تاوتریخوالي د بندېدو له لارې څومره دوی غواړي چې یو ډول خپل ماموریت دلته په افغانستان کې بریا ورکړي؟ د تاوتریخوال دپاره خو یوه ګټه د دوی همدغه ده چې دوی د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې خپل بیسونه لري نظامي، د هغه نه به خپل قواوې راوباسي هغه محفوظ اډو ته یا میدانونو ته. نو په هغه وخت کې چې کله دوی د طالبان سره کوم دغه ته رسېږي وکړې ته سره رسېږي، یوازینۍ ګټه بیا اولنۍ ګټه یې دغه ده چې د دوی قواوې د دوی عسکر چې اوس په مختلفو بیسونو کې پراته دي توپرک دا به راټولېږي او منظمو ځایونو ته به راځي، مثلا لکه بګرام ته، کندهار ته، نورو داسې غټو اډو ته به راځي. اول به دوی د دې څه محفوظ دي چې په دغه لارو باندې راځي او ځکه د دوی خو یوازې هغه هوایي ځواکونه نه دي، زمیني ډېر ځواکونه دلته لري او پوځونه لري. دا به منظم کوي په یو خاصو کتاتو کې، بیا به د هغه ځای څه انتقال وکړي ځي په خپل هېواد ته او دا د یوې ورځې کار نه دی. په ضمن کې تاسو ته معلومه ده چې په 2020 کال کې چې اوس د مرتوس په 2020 کې قرار لرو د امریکایي انتخابات را روان دي. نو دا کولای شي چې دوی د انتخابات دپاره هم یو کمپاین په شکل باندې دغه استعمال کړي. بالاخره کېدلی چې هغه اخري عسکر چې دوی باسي که یو یا دوه وي هغه د کمپاین د مخ نه یا یو نیم مخکې یا وروسته هغه پرواز ورکړي، هغه خپل عسکر هم د دې ځای نه وباسي. خو په هر حال موږ دپاره څه پکار دی؟ زموږ دپاره دغه پکار دی، هغه د پښتو یو ساده متل دی چې ړوند څه غواړي د خدای نه 2 سترګې. نو زموږ دپاره پکار هم دا دی چې دلته تاوتریخوالی وي، خشونت وي، غوربند وي، خو چې دغسې یو حالت رامنځته سي چې افغانان یو د راحت نفس وباسي
40 کاله د خدای دپاره چې په نوره نړۍ کې 40 کاله مسلح انقلاب انسانان به یو د بل غوښې سره وخوري. اوس دې محفلین وي دي افغانانو چې بیا هم ژوند د دغه فقر او غربت سره تېروي. یوې خوا د حکومت د خوا ځورېږي، د بلې خوا د طالب د خوا ځورېږي، امریکایان بیا د درېیمې خوا ځوري. بیا هم خلک دغه نارې وایي چې حکومت دی، ملت دی او دلته بین المللي قواوې دي. امریکایان خپل د اهدافو دپاره راغلي دي، خپل اهداف که هغه که نن وي که سبا وي، کم ټارګټ چې دوی درلودي یا به ترلاسه کړي یا به ترلاسه کوي. اما په مجموع کې موږ باید دا وایو چې که طالب د افغانستان د خاورې دعوه کوي، که حکومت کوي، که زه کوم، که ته کوې، که بل کوې، راځئ چې یو اتحاد او اتفاق باندې داسې یو څوک جوړ کړو، داسې یو ډله جوړه سي، داسې یو اجماع جوړه سي چې په کور دننه کې بیا دا بانه پاته نه وي، چې هم د ټول ملت باور پرې راغلی وي او هم نړیوال ته وښیي چې موږ یو واحد ملت یو. که وغواړو چې تاسې دلته نه یاست، په هماغه ورځ باندې په یوه غږ باندې په یوه اتحاد او اتفاق باندې غږ در باندې کوو چې نور مو قواوې وباسي، ستاسې ضرورت دلته نشته. بله فضلي صاحب، د بهرنیو ځواکونو په اتلو خپله د امریکا په اداره کې هم همغږي شتون نه لري. ځینې متقاعد جنرالان وایي چې باید امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي، که چیرې بهرني ځواکونه افغانستان څخه بهر وځي نو دلته به وضعیت کې لږ څه بدلون راشي. خو بیا تاسو به نن سهار د ولسمشر ټرمپ کلنۍ وینا اورېدلې وي چې دوی ولیدې نور نه غواړي په زرګونه افغانان دلته ووژل شي، خپل ځواکونه به وباسي. دا څرګندونې تاسو څنګه ارزوئ؟ یو متقاعد جنرال وایي چې باید ځواکونه پات شي، بل خو بیا ټرمپ خپل ځواکونه وباسي. بالاخره څه پیغام ته اخیستی شي؟ په مجموع کې چېرته موږ تاسو وګورو، ټرمپ عجیب و غریب ټویټونه کوي. یو ورځ یو ټویټ کوي، بله ورځ بل ټویټ کوي. همه په سره د دې چې نظرونه یې مختلف دي، خپل ملي ګټو ته ژمن ده، د هغه نه تېرېږي. امریکا کې هم هغه نظامیان یا هغه څوک چې په ګټه کې په جنګ کې خپل ګټې لټوي یا لټولي دي، نه تنها په افغانستان کې، په دغه ټول میډل ایسټ کې تاسې وګورئ، په سوریه کې، په لیبیا کې، په عراق کې دوی څه وکړل او اوس څه کول غواړي. ځکه دوی په جنګ کې ډېرې غټې پیسې لاسته راوړي. بیا خپل د دوی هغه سلاوي، هغه فابریکې د سلاوي چې دوی په امریکا کې جوړې کړي دي، که چېرته دغه خصوصا په دغه اسلامي نړۍ کې د دوی جنګونه نه وي، هغه د دوی فابریکې سقوط کوي. هماغه سلاوي چې په یو نوع باندې غیر مستقیم بیرته دوی خرڅوي پر هېوادونو باندې، بیا بیرته دلته په مسلمانانو باندې استعمالیږي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه جنګي ډلې دوی نه غواړي چې یا د افغانستان نه ووځي یا بل د داسې هېواد نه ووځي چې هلته جګړه دوام لري. یو نوی بانه ورته لټوي. خو زه په دې باندې عقیده لرم او په دې باندې انشاءالله باورمند یم چې دا یو مسلمان هېواد دی، دلته په زرهاو خلکو قرباني ورکړي دي، دلته شهیدان سوي دي په دې 40 کاله کې. یو مقدسه خاوره ده، امریکایانو حضور به د دې ځای نه ځي، بالاخره دا هېواد به یو مسلمان او مستحکم هېواد پاتې ډېر زیاته مننه ژوندی صاحب فضلي صاحب دا شی خپرونه راغلی. ډېره مننه. ډېر زیاته مننه. تمام خلکو ته د مې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو.